ولسمشر محمد اشرف غني د تاوتریخوالي له کمولو وروسته ملت ته د سرعلا قماندان په حیث طالبانو تاسو ویلې ډېرې مهمې خبرې یې کړې دي. په همدې ویډیو کې را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو د هوکړې په اړه ملت ته په پیغام کې وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تاوتریخوالي کمول اوربند او پایدارې سولې ته د رسیدو مهم ګام دی. ولسمشر محمد اشرف غني چې بیګا شپې 8 بجې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پام وړ کموالي مرحله پیل په اړه ملت ته وینا وکړله. په خپل پیغام کې وویل چې سولې ته د رسیدو لپاره مهم اقدام نن شپه پیلېږي. ولسمشر غني په خپل ویډیویي پیغام کې وویل اوس چې د سولې لپاره زمینه مساعده شوې ده، له دې فرصت څخه په دې استفادې موږ د خپلو خلکو برحقه غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي. خو دا چې د طالبانو ډلې د تاوتریخوالي په پام وړ کموالي موافقه وکړه، دا هم اوربند او پایداره سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم ګام دی. ولسمشر محمد اشرف غني زیاتوي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کموالي په اونۍ کې چې د نن شپه د 12 بجو وروسته پیلېږي باید محتاطانه عمل وکړو او زموږ ځواکونه به په جدي توګه د وضعیت څارنه کوي. ولسمشر غني زیاتوي له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دستور العمل او لارښوونه صادره شوې او هغوی به په لوړه کچه خپل احضارات ولري. خو په واقعیت کې دا د افغانستان خلک دي چې بالاخره به د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ په اړه خپل ارزونه او رضایت څرګند کړي. ولسمشر زیاتوي په وروستیو 5 ورځو او منیخ امنیتي کنفرانس څخه تر راتلو وروسته هغه د امنیتي او دفاعي ځواکونو، علما کرامو، د مشرانو جرګو غړو، ولایتي شوراګانو او سولې مشوراتي لویو جرګو غړو په ګډون کې د ټولنې له ټولو اقشارو سره لیدلي دي او ورسره خبرې کړي دي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه د ولسمشر غني دغه خبرې به مو راسره تر پایه پورې اورېدلې وي. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.